السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي شهزاد محمدي یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې د یو مینوال سره یې سخت جنجال دی. مینوال د ده څخه پوښتنه کوي چې ته ولې د پاکستان په کوڅو کرکټ کې لوبېږې، چې د شهزاد محمدي یې سخته غوسه راپارولې ده. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. د شهزاد محمدي څخه یو مینوال پوښتنه کوي چې تاسو په پاکستان کې د کوڅو کرکټ کوئ، زموږ په تاسو خوا بدیږي، تاسو راسئ په خپل وطن کې تمرینات وکړئ یا هم په نورو ملکونو کې تمرینات وکړئ. شهزاد محمدي په دې خبره باندې سخت په غوسه سي او وایي چې د کوڅو د کرکټ څخه ستاسو مطلب څه دی؟ دلته چې زه لوبېږم په پاکستان کې چې زه تمرینات کوم، دلته د پرس کلاس لوبغاړي زما سره لوبېږي، هغه ماته بالینګ کوي. ځان برابر کړي، که زه ځان نه وړکو سره لوبه کوم که نه ماته فایده نه کوي، هغوی ته فایده کوي، ماته نه کوي. ځکه هغوی ته به زه څه وښیم، ما ته به سره ونه ښیي. نو چې دلته زه راځم، زه یو مقصد ته راځم. دلته فرست کلاس کرکټران دي، د کلبونو کرکټ والا ښه دغوي، او د کوڅو کرکټ د دې نه ستا څه مطلب دی؟ موږ چېرته به دیوال په دیوال لګي لوبې کوو که څنګه؟ د یادولو وړ ده چې په شهزاد محمدي د ډېر وخت راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې دا نیوکې کېږي چې شهزاد محمدي د پاکستان په کلي په کوڅو او په سیمه ییزو ټورنمنټونو کې لوبېږي، چې د افغانستان نوم ته یې زیان اړولی دی. دا نبي کوم ځای کرکټ زده کړی؟ راشد او نوروز او اصغر دا کوم ځای کې؟ راشد په افغانستان کې زده کړی، مخکنی ټیم چې و تاسې ګلبدین نایب، اصغر افغان، دغه پخوا مهاجرت کې ول، هغه مهاجرت موږ ټیم نه درلودی، د مهاجرت هر څوک کولی شي. ته د غږېږې، ته د هېڅ نه خبره نه محمدي صاحب که خبر نه یم، ګور صدقه دې صحیح ته معلومات راکړه. اوس به چې خبرې ته دلته زده کړی و، هغه هلته زده کړی دی، تا ته ولا که د یو معلومات هم شته دی چې چا چېرته کرکټ زده کړی، څنګه یې زده کړی. وروره ځکه هر ځای کې کرکټ کوم که نه، د هغې ګټه افغانستان ته شي، د افغانستان کرکټ بورډ د هغسې لوبغاړو ته شي. ځکه دی د افغانستان نوموتی لوبغاړی دی، دته په کار نه ده چې په دغسې کلیوالي ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دی د افغانستان یو ډېر غټ لوبغاړی دی، د افغانستان لپاره یې ډېر ویاړونه راوړي دي. شهزاد محمدي اوس په ننګرهار کې په رمضان جام سیالیو کې لوبېږي، چې ډېری وخت په پاکستان کې وي. د یادولو وړ ده چې شهزاد محمدي د 2019 کال نړیوال جام پر مهال، هغه مهال د ملي لوبډلې څخه وایستل سو، افغانستان ته ولېږل سو، چې د افغانستان کرکټ بورډ دا خبر ورکړ چې شهزاد محمدي ټپي سو، نور نسي کولی چې په ملي لوبډله کې ولوبېږي. خو کله چې شهزاد محمدي افغانستان ته راستون سو، د خبریالانو سره یې خبرې وکړې. شهزاد محمدي په ژړا وویل چې زه هیڅ نه یم په سوی، رک روغ یم، د یوې دسیسې له مخې زه د لوبډلې څخه وایستل سولم. د هغه د ورته خبرو وروسته یو ځل بیا په پېښور کې په یوې اکاډمۍ کې د تمریناتو پر مهال ولیدل سو چې د افغانستان کرکټ بورډ یو کلن بندیز پرې ولګوي. د یو کلن بندیز وروسته شهزاد محمدي یو ځل بیا لوبډلې ته راستون سو، چې د افغانستان لپاره یې په 2020 کال کې شل لوبه هم ترسره کړه. د هغه لوبې څخه وروسته شهزاد محمدي بیا په لوبډله کې نه دی لیدل سوی. شهزاد محمدي یوازې هغه وخت په افغانستان کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې کورنۍ سیالۍ شروع وي. د کورنۍ سیالیو له ختمېدو وروسته شهزاد یو ځل بیا هم پېښور ته ستنېږي، چې هلته د پاکستان په کلبونو او کورني ټورنمنټونو کې لوبېږي، چې ډېری وخت یې په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه او ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي. شهزاد محمدي تر اوسه د نړیوال کرکټ څخه استعفا نه ده ورکړې. په ټولنیزو رسنیو کې مینوال وخت نا وخت د ده په اړه کمپاینونه کوي چې شهزاد محمدي دې بیا لوبډلې ته راوستل سي، چې د افغانستان لپاره بیا لوبې ترسره کړي. که مو دا ویډیو خوښه سوې، در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.